یو ځل حضور پاک دی یو صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې دا لومړۍ زمانه وه چې په لاره ځي نو ګډ وډ خلک ناست دي پکې مسلمانان هم ناست دي او پکې مشرکان هم ناست دي یهودیان هم پکې ناست دي او دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار دی هم پکې ناست دی خو دې وخت کې لا ده دا نفاق نو اختیار کړی لا دغه وخت کې کافر و پیغمبر علیه السلام چې په لاره ته نو په یو څاروي باندې سور و د هغه څاروي دوړې اوچتې دی د پوزه پټه کړه داسې او نبي علیه السلام ته یې په سپک نظر وکتل ای سړیه وایي په موږ دوړې مه رالوده وه او ستا د دې څاروي دا بوی په موږ ښه نه لګي دلته کې دا څاروی دی خوا بوځه ګوره حسد یو حسد حضور پاک مبارک زر د څاروي نه کوش ورغې سلام یې واچ د قرآن شریف یو څو ایتونه یې ورته وویل او دې ټولو خلکو د اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شو عبدالله ابن ابی ورته څه وایي یاره وایي که دا خبرې دی دا قصې پیسې دې رښتیایي که نه نو خپل کور کې خلکو ته کوه مونږ له سره پاره مازغه پې خرابې مونږ په دې مه تنګوه او خپل کور کې کښېنه چې هلته څوک دلیل قصې پیسې ورته کوه داسې په سپک الفاظ یې یو صحابي ناست وي د الله رسوله مونږ ته یې دلته وایه مونږ پې خوشحالېږو بعضې کافرانو وی نه مونږ پې خفه کېږو نه به یې وی جګړه جوړه شو پیغمبر علیه السلام هغه جګړه ختمه چې لاړ د هغه صحابي تپوس ته هغه انصارو د یو قوم مشر چې څنګه ورغې نبي علیه السلام هغه ته ګیله وکړه یاره وی عبدالله ابن ابی خو نن زما ډېر سپکاوی وکړه په لاره تلم نو مې ما ته سپک وکتل او زما څاروي دوړې وکړې نو هغې ته هم په سپکه وکتل او بیا ما دعوت ورکړه نو مې راته ډېرې سپکې ووې صحابي ورته څه وایي وی دا الله رسوله مه خفه کېږه وی ستا د راتلو نه لږه موده مخکې د دې ټولې مدینې او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې وه چې دا عبدالله ابن ابی خپل مشر جوړوي دی یې بادشاه کو د دې خپل علاقې او د مشرۍ تاج پټکې یې ورته په سر و دا پټکې د مشرۍ نښه ده ته یې د مشرۍ پټکې په سر و خو ته چې رالې مشري راړه برباده شوه خلک ټول تا پسې شو بیا خو نبي علیه السلام د ټولو مشر دی د صحابو د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیه السلام دی بل څوک خو نشي کېدی نو وی خلک ستا تابع شو او ته د ټولو خلکو مشر شوې نو د ده تا سره حسد پیدا دی د دې وجې دا چلونه کوي مه خفه کېږه که ته نه وې راغلي نن به زموږ د ټولو بادشاه دی خو ته رالې د ده بادشاهي ختمه شوه د مشرۍ پټکې لاړ په خاورو کې پرېوت د دې وجې نه تا سره دی دا بغض او حسد کوي دی ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه وې یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم څه خو موقع به یې تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیه السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زه هم پکې ځان وردن نه کوم یو ځل په یو جهاد کې د یو انصاري د مدینې د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه راغله په یو حوض باندې څاروي اوبه کول او په هغې کې جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه مهاجر لګې شو هغه انصاري یې په سر ووه انصاري چغه کړي یا الانصار ای انصار راشئ شابې زما مدد وکړې مهاجر چغه کړي یا المهاجرین ای مهاجرین راشئ زما امداد وکړې چې نبي علیه السلام دا خبره واورېده پرې خفه شو وی دا بدبوی او څښه اوازونه خلک ولې کوي چې مسلمان دی نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا رانه قوم دی که دا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستا رول دی دا پکې نشته چې انصاري د انصارو ته آواز کوي او مهاجر د مهاجرینو ته آواز کوي دا غلطه خبره جنګ یې ختم دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجود و دته چا وی هغه د مهاجر زموږ د مدینې یو سړی ووهه نو ده خو به قومن ته ده خو د دې موقع په تلاش کې وی ښه ډېره سپکه خبره یې د حضور پاک په شان کې وکړه ډېره سپکه خبره
او دا وی لئن رجعنا الى المدینه لا یخرجن الاعز منها الاذل. یاره وی داسې کار دی چې مدینې ته لاړ شو که نه نو موږ د عزت خلک یو او دا مسلمانان بې عزته خلک دی، موږ به دي وباسو پرېږدو یې نه دا مهاجر به شړو. یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبره وکړه. ده خو وی چې د مدینې خلک به زما ملګري شي او نبی علیه السلام او د هغه ملګري به وباسو. دا چېرته کېدی شوه؟ د مدینې خلکو خو په حضور پاک ځانونه قربانو. پته ورته ولګېده چې د خولې نه خو مې غول ووتل، غلطه خبره ووته او خلک خو مې بیا نه ملګري کېږي. نو حضور پاک د پسې سوال جواب وکړه عبدالله ابن ابی پسې، دې خوا راشه وی تا دا خبره کړې ده. نو قسم یې وخوړه وی زما دې په خدای قسم یې که داسې ما ویلي دروغ یې و. حضور پاک د هغه صحابي نه خفه شو، وی ګوره په دروغه دې په سړي الزام ولګاو، قسمونه خوري چې دا ما نه دي ویلي او تا ویلی دي. صحابي غریب خفه شو چې خدای دا خو د پیغمبر علیه السلام د دروغجن شم. خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي درته څه ویلي دي ټکي ویلي دي او دې منافق بدبخته په دروغ قسم وخوړه دا خبرې کړې. نبی علیه السلام چې کله مدینې شریفې ته لاړ د ده زوی سوچه مسلمان و د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم یې عبدالله و. راغې پیغمبر علیه السلام ته کېناست، وی صاحب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلی دی، نو ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی، نو په بل چی مو وجنه که وجنې یې نو ما ته ووایه چې زه یې مړ کوم. اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی. حضور پاک وی نه دا دروغ دی، نه په تا وجنم او نه په بل چا وجنم. سره د دې دا زوی ورپسې لاړ، دی په لاره را روانو او د څاروي نه یې راکوز کړ او د دې ګریوان نه یې کلک ونیو. دی ورته وایي د عبدالله ابن ابی هلکه عبدالله ته زما زوی نه وی یم کنه. ګوره هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډېره مینه وه یو بل سره، هسې هم د پلار او د بچي مینه. او زما خوږ زوی نه زما تا سره څونه مینه او ستا را سره څونه مینه. وی بابا بلکل ډېر مې خوښ وی او زه دې هم ډېر خوښ یم، خو زما دې په خدای قسم وي چې د رسول الله مبارک د خپې دوړې ته هم زما په نیز نه رسئ. تا غوندې سوونه پلاران به د هغه نه قربان کم. تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی چې هغه ذلیله دی او زه عزتمند یم او د مدینې نه بیا وباسم. توره یې ورپسې اوچته کړه، وی دا سر د نه قلم کوم. تا د پیغمبر په شان کې ګستاخي ولې کړې ده؟ وی شا به اوس به داسې وی چې زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتمند دی، هله دې پرېږدم. وی ښه زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او حضور پاک عزتمند دی. وی بیا ووایه وی زه ذلیل او حضور پاک عزتمند دی. وی دا اوس مې پرېښوله. حسد د هغه نه نه وته. زوی یې څونه سوچه مسلمان، لیکن د هغه سپېره نه حسد نه وځي. کوم وخت کې چې مري نو بیا هم سوچه مسلماني نه قبلوي. او یقین یې څونه دی، زوی ته وایي وی چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په ما وکړي. ورته پته وه چې دی خو به ما جنازه نه کوي او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شامل مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکت نو ما ته به الله عذاب نه راکوي. ګوره دونه ورته پته بغض حسد خطرناک شی دی. ولې شیطان ته دا پته نه چې زه د خدای خلاف هم اور ته وځم. شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام که سجده ونه کړم ذلیل بشم. شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم، د خدای دشمنی کوم، دنیا کې خو به وکړم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي. لیکن د حسد یې پړه کې پروت دی. حسد خطرناکه ګناه ده، رومه الله دې ترې وساتي. زوی یې راغی نبي علیه السلام ته، وی د الله رسوله زما پلار وصیت کړی، پلار مې مړ شو وصیت یې کړی. یو یې دا وصیت کړی دی چې جنازه به پرې څه کوې، او دویم یې دا وصیت کړی دی چې ته به خپل کمیس راکوې چې زه پلار ته له لمبولو نه پس ور واچوم. حضور پاک زر خپل کمیس وله ورکړ، وی دا ورته واچوه. حضرت عمر راغی، وی صاحب هغه منافق له خپل کمیس ورکړ، دا د منافقانو مشر. وی عمر دا مې وله بدل خلاص کړ. د بدر په قیدیانو کې زما تره حضرت عباس نیولی شوی او د هغه کمیس نو دی عبدالله وله کمیس ورکړی، عبدالله ابن ابی. دی د هغه په قد برابر و، دواړه لږ لوړ نو ما وله هغه تره بدل خلاصوه.
او زوی ته ولوی وی چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پرې کوم. چې جنازه تیاره شو نو زوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده. حضور پاک لاړ صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ورمخکې کېده حضرت عمر ورمنډه کړې د لمنې نه یې کلک ونیوه. د الله رسول په چا جنازه کړي؟ بي بي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولی. ابو جهل دا ګناه نه ده کړې، دشمن و د پیغمبر علیه السلام، مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی لیکن کورنو کې وله ګوتې نه دي والی. عتبه دشمن و، شیبه دشمن و، ولیدی دشمن و، امیه دشمن و، غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیه السلام سره مخ په مخ جنګېدلی دي لیکن د نبي علیه السلام په جامع داغ نه دی لګولی او دې سپېره خوا هم نه دي برېښې. قرآن شریف بیا د عایشې بیبي صفیې وکړله. قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. دا خلق دا بیبیانې بری دي، دا دوی چې دي دروغ وایي دروغ. الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک دی بیبیانې به هم پاک وي. د پاک شخصیت په نگاه کې پلیته ښځه نشي راتلی، دا پاکې دي بیبیانې. قرآن صفحې ورکړه. حضرت عمر ورته وایي د الله رسول دا ظالم دی په ده جنازه کې فلانتي وخت کې تا پسې دا ویلي دي، فلانتي وخت کې دا ویلي دي، فلانتي وخت کې دا ویلي دي او تا باندې دا الزامونه لګولی دي. نبی علیه السلام ورته اخر عني یا عمر، رستو شه ما مه رانیسه. بیا ورته عمر وی خدای قرآن کې نه دی ویلی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر الله لهم. که ته دي د اویا ظلم د خدای په دربار کې بخښنه غواړې بیا هم نه بخم، اویا کرته هم بخښنه غواړې نه بخم. نو ته څنګه جنازه کې؟ حضور پاک عجیبه شخصیت وګڼ. که چا به بغض حسد کو دی به ورسره نه کو. حضور پاک ورته څه وایي وی عمره که ما ته پته ولګېده چې د اویو ځلو نه په زیاتې الله بخي زه به د اویو نه زیات بخښنه غواړم. د زمانې دشمن او په کورنو چارو الزام لګول او جامه داغداره کول او ما ته الله اویا کرته ویلي چې اویا کرته بخښنه غواړې نه بخم. که د اویو نه زیات بخښلی کېږي د اویا نه زیات وله غواړم. رستو شه عمره. عمر رستو شو، په جړا شو عمر. نبی علیه السلام یې جنازه وکړه او بیا دون احسان ورسره وکړه چې د جنازې نه پس قبر ته یې پخپله کوز دی او خپلې لاړې مبارکې یې پرې د پاسه وټوکلې او لحد کې کېښود چې د قبر نه راووت. جبریل علیه السلام دا ایتونه راوړل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. ګورې پام کوه نن دې وکړل خو عمر چې څه ویلي ټیکې ویلي دي د نن نه پس چې د دې منافق په قبر هم ونه درېږي او جنازه هم پرې ونه کړي او منافق په جنازه نه کړي. دومره خطرناک دشمن ګوره ورته پته وه. او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا، په دې خلکو جنازې نه کې. ولا تقم على قبري، په قبر بیا دعا ته هم نه درېږي. دومره خطرناک مجرم. دا د سره وجې نه د حسد د وجې. نور څه نو د حسد او بغض او بغض. حسد خطرناک ګناه. ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم الحسد. دا د ابو داود حدیث دی. د حسد نه ځان وساتئ فان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. وی حسد داسې نیکۍ خوري لکه اور چې خشاک خوري. یو پسخېدل دي دا جایز دي. پسخېدل څه ته وایي؟ غیبته ورته په عربۍ کې وایي. حسد خو دې ته وایي چې خدای دله دا علم ولې ورکړی دی، دا مال دې ولې ورکړی، دا حسن خشتوالی دې ولې ورکړی دی، دا خدای سره جنګ کول دی. او یو پسخېدل دي غیبته ورته وایي په عربۍ کې. پسخېدل دې ته وایي چې خدای دله دې علم ورکړه زه ورسره حسد نه کوم. حسد کې به دې دا سوچي چې د ده دا علم نه وی، دا مال یې نه وی، د عزت یې نه وی. او په پسخېدو کې دا سوچ نشته خدای د ده دا مال نصیب خو مال هم داسې راکړي، د ده دا علم نصیب شي بدي مې نه شي مال هم داسې راکړي، د ده دا حسن نصیب شي بدي مې نه شي او مال هم داسې راکړي. دا بیا جایز. حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین. وی په دې حسد نه غیبته مراده ده پسخېدل. وی دو کسو ته پسخېږي، دوو کسانو ته. رجل
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فی الحق. یو هغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورکړ او بیا الله ولا زړه کې دا واچوله چې شا به په نیکه لاره کې دا مال دولت لګوه، دته پس خېږه. زه ووایه پړه کې چې خدایه که داسې مال دې مال هم راکړی وي د ده دې هم نصیب شي، او که داسې مال دې مال هم راکړ چې زه هم د نیکۍ په لارو کې لګوم، دا جایز دی. ورجل آتاه الله الحکمه فهو یقضي بها ويعلمها. هغه انسان چې هغه له الله علم ورکړ، دا به نه وی چې خدای د علم دی ولې ورکړ، دا به وی چې الله ګوره دله د علم ورکړ، دې د علم په برکت د خلکو فیصلې کوي او خلکو ته ښیي خدای که داسې علم دې ماله راکړه د دریم نصیب شي، او که ماله دې راکړو نو زه به هم د خلکو منځ کې په دې علم فیصلې کوم او زه به هم خلکو ته د علم ښیم. دا جیز دی. او خراب سیز ته پس خېدل هم ولې ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي څلور کسان بیانوي، څلورو کسانو مثال ورکوي. په ترمذي شریف کې هم دا حدیث دی او په ابو داود شریف کې هم شته. یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدار هم دی، علم هم شته او مال هم شته. دې دا مال د خدای په لار کې لګوي، جومات پې جوړوي، لار پې جوړوي، مدرسې سره امداد کوي، طالب سره امداد کوي او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي، حج پې کوي، عمره پې کوي، طواف لپې ځي، قرباني پې کوي، صدقه فطر کوي. ګوره په ښه ځای کې دا خپل مال لګوي. یو دا سړی. دویم سړی هغه دی چې دې سړي ته پس خېږي، دی وایي یا الله دې سړي له خو دې ډېر مال ورکړی دی او پویه دې م ورکړې ده، خدای را ده خو یې نصیب کې، خفه پې نه یم. الله که داسې مال دې مال هم راکړه او داسې پویه دې مال هم راکړه چې زه هم دقسې مالي زما او دې په نیکه لار کې لګوم، جومات پې جوړوم، لار پې جوړوم، حج پې کوم، عمره پې کوم، مسکین لا فقیر لا نیکانو له ورکوم. ګوره یو مال لګوي په نیکه لار کې، بلې تمنا کوي، ارزو کوي، پس خېږي. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء، د دواړو اجر او ثواب برابر دی. چې یو سړی دې ولید چې هغه په نیکه لار کې مال لګوي او ته ورته پس خېږي چې خدای را که داسې مال زما هم وی ما به هم داسې کول، د هغه برابر ثواب تعالی الله درکوي. اجرهما سواء حدیث کې راځي. وی بل داسې سړی دی چې مال خو شته خو علم او پویه نشته، نو مال په غلط ځای کې لګوي، سینماګانې پې ګوري، ډشونه پې ګوري، پردو ښځو باندې لګوي، په جوارو کې لګوي، په مردارو کې لګوي. ګوره څونه ګناه ګټي. بل سړی د څلورم او یره ته داسې مال زما وي ما به هم سینما له چکر لګو، ما به هم په کلبونو ته چکر لګو، ما به هم دغسې شراب څښل، ما به هم دغسې په ودونو کې اسرافونه کول، ما به هم داسې د ګناه کارونه پې کول. حضور پاک فرمایي اجرهما سواء وزرهما سواء. د هغه مخکې سړي چې هغه د ګناه په لار کې مال لګوي او دا بل چې دقه تمنا او سوچ کې د دواړو ګناه برابر ده. نو پس خېدل غبطه جیز دی، خو په نیکه کې ګورئ خراب شي ته به نه پس خېږي. نو حسد خطرناکه ګناه درو. ابو جهل کې څه چلو؟ دی حاسد و، ډېر لوی حسد و د حضور پاک سره. نبی علیہ السلام مبارک به د شپې د قرآن شریف تلاوت کو، د کورونو دیوالونه خو به داسې نو لکه زموږ په شان غټ غټ، او نه د پردې دا رواج و هغه زمانه کې د پردې د احکامات هم نو نازل، نو چې حضور پاک به تلاوت کو نو بار به خلکو اورېده. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې د قرآن شریف تلاوتي او بیا د نبی علیہ السلام د مبارک خولې نه چې هغې کې خوند به زو نو. د خلکو مخکې به دا مشران کافران نه راتلل او پټ به راتلل چې مونږ د ده نه څه واورو چې دا دې څه وایي. د خلکو مخکې اورو بیا به راباندې خلک بدګمانه شي چې په خپلې اورې مونږ دې منې کوې. درې کافرانو په مکه کې دغه زمانه کې غټ غټ کافران، یو ابو جهل، یو اخنس ابن شریق، یو ابو سفیان. ابو سفیان رضی الله عنه وروسته مسلمان شوی. دا درې واړه د شپې په تیاره کې راغلي دي او د پیغمبر علیه السلام د کور نه یو ځای بل ځای ناست دي چې د ده دا خبرې مونږ واورو د شپې په زوره دا دې چې څه وایي چې دا دې څه وایي. ماسخوتن نه پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف تلاوت شروع کړی. حضور ابتا کون د کشف خاوند و
نو ښه شوق سره لګیا دي تلاوت کوي، په شوق سره تلاوت کوي. او دا درې واړه ورته دقسې ناست دي او هغه تلاوت د پیغمبر علیه السلام اوري چې رڼا لګېدلې ده او حضور پاک مبارک تلاوت بند کړی دی او دوی درې واړه روان شوي دي. نو په لاره یو بل سره نلو شو، یو بل ته یې څه دی کول، پوه شو په یو بل که نه، او تاسو کول، بل ورته وایي تاسو کول ولې راتلې؟ د اخنس ابن شریق سپین ږیری و، دی ویل لکه داسې کار دی چې بس په یو بل ښه پیږو، موږ ته پته ده چې څه له راغلي، د دې هلک دې خبر اورېدو له راغلي، و داسې به کوو چې بیا به نه راځو. که دا مکې دې خلکو مونږ ولیدو چې دي خو مونږ منې کوي او په خپله ټوله شپه راځي او د قرآن اوري، دا ټول به ګوري مسلمانان شي. نن به زمونږ دا فیصله یو بل سره کلکه خبره وي چې بیا به دله نه راځو. وی ښه چې ماسخوتن شو د هر یو پاړه کې دا سوچ چې نورو دوغو قسم کړی نه راځي راشه زه به راشم، بلم وی بلم، ځکه پاړه کې هغه خارخ لګېدلی دی د حضور پاک د مبارک خولې د قرآن شریف د لوستلو د خارخ یې پاړه کې پروت. بیا هر یو راغلی دی، ځایونه یې بدل کړي دي، یو ګوټ کې ولاړ دی، بل ګوټ کې بل ګوټ کې. نبي علیه السلام مبارک بیا د شپې د قرآن شریف تلاوت کو، یوه د غوږ یې ښودلی دی چې سهار پرې روان شوي دي، بیا یو بل سره میلو شو. یا لکه تاسو چې قسم کړو چې نه به راځو، وی تا چې کړو چې نه به راځو، بل ته وي تا چې قسم کړی یاره بس غلطي مو کړه ښه، خو بیا به نه راځو. که د مکې دا خلک نو نه خبر شو چې مونږ ته یې منې کوي او په خپله ټوله شپه ورته ولاړي، ګوره دا ټول مسلمانان شو. یقین وساتئ په درېیمه شپه بیا را روان شو او هر یو له کې وایي چې دا نور دوه نه راځي، قسم یې کړی راشي زه به لاړ شم، نور خو څوک هسې نه راځي. خو دا خارخ لکې لګېدلی، دا څونه ښایسته اواز دی، دا څومره خوږې او ښکلې خبرې دي، دې لږ یې واورو. بیا شپه ورته تېره کړې، سهار بیا یو بل سره میلو شوي، بیا یو بل سره قسمونه کړي چې نن نه پس به نه راځو. سهار وختي شو که نه، اخنس ابن شریق پکې سپین ږیرو کوټې راوالشت، لاړ د ټولو نه مخکې ابوجهل ور یې ورته ووه، د ده نوم عمرو ابن هشام و. عمرو ابن هشام 3 ورځې تاله دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی؟ وی اخنسه چې قسم دې راکړه که نه دا رښتونی پیغمبر او چې دا څه وایي دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې نه، دا رده کېدی نه شي. وی ملګري کېږو نه، ایمان پرې نه راوړو. وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته میلاویږي، د عربو مشر زیم، پټکي د مشرۍ زما په سر، جرګې زه پوم، فیصلې زه پوم، عمر زما زیات او پیغمبري دته میلاویږي، ولې دې پیغمبر شي؟ ګوره حسن یې لکې راغلی، ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووخ چې بار راووت ابو سفیان تا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه. وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې د ده مونږ واورېدې زمونږ په هلک یې لارې جوړې کړې، دا د ده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دی، رښتونی پیغمبر. ابو سفیان ملګری کېږي نه، وایي ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي، د قریشو سردار خو دی ما، لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو په لکې هغه حسد و. ابو سفیان نه خدای وروستو حسد وویل الله مسلمان که او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد دا هلک د کشر دی، دی ولې مشر شو؟ دی یتیم دی، دله خدای ولې پیغمبري ورکړه؟ د ده خو مور هم په ماشوموالي کې مړه ده، مال دولت هم نشته، دی به څنګه زمونږ مشر او پیغمبر به او زمونږ بادشاه به؟ دغه حسد و. کوم دی ته ابو جهل ورسو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای وی د بدر په جنگ کې زمانه یو طرف ته او بل طرف ته 2 هلکان ولاړ، د یو نوم معاذ دی بل معاوض. وی د یو را باندې سکونډار ولګول چې ما ورته وکتل، وی داسې کړې، ما وښکته که وی ما چې بچې ولې؟ وی ابو جهل پیژنې؟ ما چې وی ما ته کیسه کې وی لاول خو زه ویرېدم چې خوا کې مې یو خوا هم نوجوان دی بل خوا هم نوجوان دی، جنگ کې سړی په مرګري داړي که دا رانه وتښتېدل څه به کېږي؟ وی ما ته ابو جهل پیژنې؟ مې ورواره ته پسې کې یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما نن ولیده نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري. خوا کې مې ورور ولاړ دی، ګورې هغه ته راګونه وی دی کې هغه ورور یې سکونډار ولګول. وی چې مې غوږ ورښکته که څه وراره څه وی؟ وی ابو جهل پیژنې؟ ما وی او
ته پې څه کوې یاره وي زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري وی زړه مې غټ شو چې شکر دی لکان خو واړه دي خو مضبوط دی ابوجهل دا ښکاره شو ما ورته اشاره وکړه چې هغه دې په هغه اس دی سور دی دواړو ورمنډې کړه بېغمه کې حضور پاکه چې جنگ ختم شو وی څوک به لاړ سي ابوجهل به وګوري چې څه شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وي زه ورغلم وی ده کې لږه غوندې ساه وه لاس پې یې یخ وړه کولی نه شو وی زه ماشوم یم یو څپېړی یې مخکې والی ومه وی مې چې راشه خپل بدل تې واله وی په دې سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ و وی ما ته وایي د پلانکې زویه دومره لوړه سینه به دې د چا لیدي وی مې چې سینه خو دې لوړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پې کې وی مې چې پیغمبر علیه السلام له وړم وی راته وایي چې زما سر پرې کې لږ اوږه دې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت د سردار سر به ښکاري مې چې دا ارمان د لږه جوم اوږد پرې کوم خو یو تپوس ته نه کوم چې کوم اوس خو اسې مرې ملګري درنه وتښتېدل او چاړه مې ورپسې راویسته چې دا دله په دې مره ږدم اوس دې د نبي علیه السلام متعلق څه خیال دی دا وایه وی راته وایي چې زما د په لات او په عزه او په منات قسم یې په خپلو خدایانو چې د کم وخت نه دله پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دومره حسد دومره بغض دومره کبر پې چاړه مې پې کېښود او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک له مې راوړو خپو کې مې ورته وغورځو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابوجهل سر دی واله د الله رسول حضور پاک د شکریې نه د الله د شکریې لپاره سجده وکړو مونځ یې وکړو دا حسد دی ګوره ابوجهل یې کم ځای ته ورسو شیطان یې کم ځای ته ورسو عتبه امیه کم خوا رسول او عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار یې کم خوا رسو قابیل یې کم خوا رسو حسد خطرناک شی دی خدای دې مونږ ساتي حسد نه توبه وباسي او د چا به څوک څوک کي یو سړی چې چا سره حسد کوي دا ګورې خدای سره جنګ کول دی ځکه دا نعمت چې ته ویدلی دی دا نعمت ولې ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی نو ته په خدای اعتراض کوې دا مال د ده ولې دی هلکه الله ورکړه خدای نه پوهېږي څه تا خو په خدای له ناپوهه ګمان وکړه چې خدای جوړ نه پوهېږي زه پوهېږم دا حسن دی ولې ورکړو او دا علم دی ولې ورکړو د عزت دی ولې ورکړو دا هر څه الله ورکړي دي نو د ده دا خیال چې د الله غلط کار کړی دی او یا دا خیال چې الله نه پوهېږي نو دا خو ته په خدای سره دشمني کوې خدای سره ډغره وی ظالمه او یاد وساتئ اوبه کې د چا څه چې څوک چا سره حسد کوي نو ړګ ورې خپل خوري زه اکثر طالبانو ته دا ویم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل چا ته ضرر نشي رسول ځان له د اړو خوړه نیکبخته دې په دې تلاوت وکړه ذکر وکړه داسې کې چې د حسدي غیبت به کې دا دې یوه ګناه وګټله چې د حسدي ورسره دروغ به پې وی دا دې دویمه ګناه وګټله چې د حسدي بغض به ورسره کې دا دې درېیمه ګناه وګټله چې د حسدي ډز به پې کې دا دې څلورمه ګناه وګټله چې د حسدي روانه به ورسره کې دا دې بله ګناه وګټله څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجني کبر به کې دا دې بله ګناه او دا ټولې ګناه کبیرې دي غټې غټ ګناهونه دي قارون د موسی علیه السلام د طرز به یو د طرف سکه د طرز وی هغه حسد و موسی علیه السلام سره دا موسی دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی او بیا باري ټول وخت تېر کا او هغه ته پیغمبري میلاو شوه او ټول بني اسرائیل یې ملګري دي او زما ډېر لوی مال دی دولت دی او زه خشته مې او ما ته پیغمبري میلاو نه شوه دا ولې په دې حسد کې پروت و قرآن شریف کې الله وایي وی قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس دو کسو دریو کسو د هغه کنجانې نه شو ګرځولې